دا چې زما د کورنۍ یو مهم غړی مطلب زما کوروالا کېږي د سرطان په ناجوړۍ اخته ده او د درملنې لپاره یې مشخص لګښت ته اړتیا شته. یو ځل بیا هم په سلامونو هرکلی کوم، هر کله راسئ، په خیر راسئ. زه یو ځل بیا په چوپړ کې یم له یوې تازه موضوع سره. مخکې چې تاسو ته کوم غږ واورېدئ دا کس محمد عظیم نومیږي، د پلار نوم یې عبدالحکیم دی، د کندهار ښار د شپږمې ناحیې اوسېدونکی دی. د ده جالبه کیسه ده. تاسو به بیا ګڼ دوستان ووینئ چې په کمنټونو کې به د ده په اړه معلومات خپروي، خو دې کس ماته میسج کړی دی. زما او د ده ترمنځ ښه داسې اوږده مکالمه سوې ده. ده ماته خپل دا غږ کورنۍ یو مهم غړی مطلب زما کوروالا کېږي د سرطان په ناجوړۍ اخته ده. دا غږ یې راولېږئ چې ګواکې د ده مېرمن په سرطان اخته ده. ما غوښتنه ورڅه وکړه چې تاسو لطفا د دغې خورکۍ په اړه چې کوم اسناد لرئ د روغتون هماغه راولېږئ. دا یو عکس راولېږئ. دا عکس چې ما وکتی دا د روغتون نه دی. کوم روغتون چې دی دا کول چې دا مهمند روغتون دی، خو دا عکس د بلې سیمې دی. بیا مې غوښتنه ورڅه وکړه چې تاسو د خورکۍ د دغه سرطان ناروغۍ اړوند که کوم ټسټونه کړي وي هغه راسره شریک کړئ. دا اسناد راولېږئ. دا به وروسته تاسې ټول په کمنټ کې هم ووینئ. هلته به ډېر څپه وي، دلته خو سم نه ښکاري. په دې اسناد کې ویل سوي دي چې د یوې خورکۍ د کوچني کتنه سوې ده، الټراساونډ سوی دی. کوچنی د 34 اونیو دی. د کوچني د زړه حرکت، د بدن حرکت، هر څه سم دي. د مور حالت هم سم دی، ټوله سم دي. بیا ما ورته وویل چې دا خو د کوچني د کتنې الټراساونډ دی، ته هغه اسناد زما سره شریکه چې ستاسو مېرمنې ته ورکړل سوي چې ګواکې دا په سرطان اخته ده. له هغه څه وروسته دا شی راولېږئ. ول دا یې اسناد دي. دا شی چې ما وکتی په دې کې د وینې ګروپ کتل سوی دی، د وینې معاینات سوي دي او ترڅنګ د ادرار معاینات سوي دي. بیا مې ورته وویل چې دا خو دغه شیان دي، زه غواړم د دغې خورکۍ د هغه ټسټونه یا هغه د کتنې کاغذونه چې تاسو ته روغتون درکړي هغه راولېږئ. بیا ماته دا شی راولېږئ. اسناد یو سند دی. په سند کې ښکاري چې مومند روغتون و دې کس ته سند ورکړی دی چې پر خیریه بنسټونو و پر شتمنو خلکو او پر نورو ادارو غږ کړی دی چې د دغه کس یو ناروغ دی، په سرطان اخته دی او تاسو باید کومک ورسره وکړئ. د دې کس شمېره هم پر لیکل سوې ده. بیا یې ورته وویل چې دا شی خو له لرې څه ښکاري چې جعلي جوړ دی، ستاسو لمبر پکښې دی او دغه کوم څه چې لیکل سوي دي دا د یو اداري استازیتوب نه کوي، ځکه یوه اداره یو کس ته د دایمي فقر وخت نه ورکوي، اسناد نه ورکوي. خو ده ټینګار کاوه چې یا دا اصلي دی سم دی. بیا دا غږ راولېږئ. تلیفون شمېره ده، د خوی د صدیق استاد سرنۍ دا شمېره ده. کولی شئ چې پوښتنه ځینې وکړئ او معلومات ځینې وکړئ. زه یې کوم چې مثال ما سره دا همکاري وکړه چې ما ته تصدیق راکړي چې تر څو په یو ما باندې بارېږي مثال نه یو نفر نه دی، 100 کس 1000 کس په کلکاو کسانو ته راځي. نو ما دا که نه شي کولی دا همکاري راسره وکړي چې ما ته خط راکړي چې زه نورو خلکو سره مرسته وغواړم. هغه مې هېچا ما سره مرسته نه وکړه. په دې غږ کې دی دا کوي چې ګواکې د همدې روغتونو مسؤلینو یا حاجي صدیق دته دغه لیک ورکړی دی څو دی شتمنو ته ورسي له هغوی څخه کومکونه راوغواړي. بیا ټینګار کاوه چې ته یې معلومات وکړه. ما په مومند روغتون کې مسؤلینو سره خبرې وکړې، هغوی دا شی رد کړ. همدا یې ویل چې دا ټاپه هم جعلي ده. په هر حال زه له دې کس سره همداسې په خبرو باندې اخته یم، همداسې له ده سره پیغامونه کوم. بیا یې ورته وویل چې هغه سند غواړم تر څو موږ ته په ثبوت ورسېږي چې دا خورکۍ خدای مه کړه په سرطان اخته ده. بیا یې دا شی راولېږئ. په دې شي کې ښکاري چې د عامې روغتیا ریاست دې کس ته یو لیک ورکړی دی څو دی د دغه لیک په ذریعه شتمنو ته ورسي، هغوی څخه کومکونه راټول کړي، ځکه په لیک کې لیکل سوي دي چې
شتمن خیریه ادارې خیریه بنسټونه هغوی باید له دې کس سره کومک وکړي چې دا کس یو د سرطان ناروغ لري. بیا یې ورته وویل چې دا شی خو هم د لرې ښکاري چې جعلي دی. ول نه دی جعلي، سم دی. مال واردة او صادره شمیره نه لري، دا متن داسې جوړ دی، دا ټول شیان داسې دي. او بل یوه اداره یو کس ته دونه چانس نه ورکوي چې هغه ته رسمي سند په لاس ورکړي، داسې سند چې تاریخ نه یې پرې لیکل شوی چې له دغې نیټې تر دې نیټې کار کوي، یوه ورځ، 2 ورځې، 5 ورځې، 5 میاشتې کار کوي. خو د دې کس ټینګار همدا و چې یا دا یې ماته راکړی دی، دا یې غږ دی. نه یوازې هغه محمد صاحب د سیاتیامې څخه مې دا خط اخیستی دي، ورک کې پسې ګرځم، سیاتیامې څخه مې دغه اخیستی چې خط اخیستی دي، ما له تجاران یې وګوري څه به وکړي، مرسته وکړي. هر یو چې وروړم د خط پوره وایي دا نه، یا وخت نه راکوي ماته، د سیاتیامې هم درته واستوم. بیا مې ورته وویل چې زه هغه سند غواړم څو څرګنده شي چې ستاسو مېرمن په سرطان اخته ده. بیا راته وایي چې وبخښه زما مېرمن خو په سرطان نه ده اخته. نو مال څه مشکل دی؟ ول زما مېرمن چې ده هغه شرمېږه څنګه درته وایم؟ مال نه وایه، هېڅ خبره نه ده، مشکل څه دی؟ ول زما خو د مېرمن یو کوچنی چپه دی. امال پر دواړو سترګو هغه اسناد راولېږه څو څرګنده شي چې ستاسو د مېرمن یو کوچنی چپه دی. بیرته یې هماغه اول اسناد راواستوئ. بیا یې ورته وویل چې دا خو دې مخکې راولېږئ، په دې کې واضح لیکل شوي دی چې کوچنی د 34 اونیو دی، جوړ دی، روغ دی، مور یې ښه ده، هر څه سم دي. وایي نه همدغه دی. بیا یې ورته وویل چې دا خو نه دی، ته هغه شی را پیدا کړه څو دا شی په ثبوت موږ ته ورسېږي چې ستاسو مېرمن سرطان ده. بیا راته وایي چې ښه دا نو کېدای شي زه ډاکټر ته تېر ایستلی یم. کومه ډاکټره ده؟ وایي ډاکټر وجیه ده. وایم ښه، په هر حال وایي زه ځم روغتون ته اوس معلومات یې کوم. دا مال نو د کندهار د پیشلمي مال دی یا پیشلمۍ ختم شوی د لمانځه وخت دی، داسې مال دی. سړی ورک سو. بیا یې ورته ولیکل چې زه انتظار یم. بیا یې ولیکل چې زه انتظار یم. خیر داسې د نیم ساعت په منځ کې بېرته سړی راځیر سو. وایي زه خو ولاړم، دا خو ډاکټر ما ته ویل چې تېروتنه شوې ده، ما تاسو ته نه دي ویلي چې دا کوچنی سرچپه دی، دا کېدای شي په کور کې یو مشکل وي. د ده دا غږ واورئ. ورلمه داسې خلک چې ګوره د ښځې د ښځو لاسه وژن شي او د خلاف شي. کوچنی په خپل ځای پروت دی، نورمل پروت دی، ټګې شاوخوا ټګې ښځه د ښځو مس په کور کې جنجال وکړي، ما دلته سید وژن کوي. ډاکټر خو زه دلته نه اوسې وتلی، ښځه وه خو ښځینه د شپې خوا ډاکټر دی، ښځینه ده، ډاکټر وجیحه شپې لخوا یي. ول نورمل دی، کوچنی په خپل ځای پروت دی، سم دی، صرف دا خبره چې کړې ده هغه وایي ما نه ده کړې، دی په کور کې ولا راته بیا کړه. زما زه هغه شوم ټګې کوي، هغه کوي، په عذاب یم، دا کوي، پستان کوي، کوچنی چپه دی. موږ ته زړه خدای وکړ. او تر دو خبرو وروسته یې بیا راته ویل چې نه دا خو مېرمن مې هم روغه ده، اصلي کې زما پلار په سرطان اخته دی. مال پر دواړو سترګو هغه سند راکړه چې ستاسو پلار په سرطان اخته دی، هغه اسناد راکړه. ده بیرته دا شی ماته راواستاوه. دا د عامې روغتیا کې چې ده ته ورکړی و څو دی همدغه خپل د فقر کار جاري وساتي. مال په دې سند کې خو لیکل شوي دي چې یوه ښځینه په سرطان اخته ده. ما ته وایي ښه، وایي دا نه پوهېږم. سړی بیا ورک سو. څو دقیقې وروسته یې میسج وکړی، ول یو خبره درته وکړمه. خبره داسې ده چې دلته زموږ په ښار کې څوک له نارینهو سره کومک نه کوي. که زه ورته وایم چې نارینه دی زړه نه ښه کوي، که ورته وایم چې یوه ښځه ده داسې په تکلیف ده، یوه خورکۍ ده داسې په سرطان اخته ده، بیا ډېر خلک زړه سوځوي. نو ځکه مې دا سند د ښځې په نوم جوړ کړی دی، اصل کې زما پلار په سرطان اخته دی. په هر حال کېدای شي پلار بې مریض وي، کېدای شي مور بې مریضه وي، په غزه نه یم خبر. زه یوازې پر دغو اسنادونو غږېږم. بیا راته وایي چې زه یو ځای ښوونکی یم. ما چې معلومات وکړ هماغه ځای مې پیدا کړ چې دی چیرې ښوونکی دی. دی وایي چې ما ته 3000 افغانۍ معاش راکول کېږي، خو هغوی 4000 افغانۍ ورکوي. معلومات مې وکړ دی په ورځ کې 1 ساعت درس وایي، پر دغه 1 ساعت درس باندې ده ته 4000 افغانۍ هم رسېږي. د درملو د اتحادیې مسؤلینو ته ورغلی دی، هلته بیا نور اسناد وروړي دي. په هغه ځای کې بیا دا سند
د فرزانې په نوم دی. په هغه مخکني اسنادو کې چې د ماته راکول په هغه کې دغه خورکۍ نوم دغه شغله ده، په دې کې نوم فرزانه ده. یعنی دلته سندونه دوه دي، دا جلا سند دی، هغه جلا دی. په دې کې هم داسې ښکاري لکه دا کوم ناروغۍ ټسټ شوی دی سرچپه سره وړل شوي دي. دا سند هم داسې نه ښکاري لکه سم سند چې په دې کې هم داسې معلومیږي لکه لاس چې ول شوی. په هر حال خو هماغه اتحادیې مسؤلین په خپل ګروپ کې د ده اسناد یږدي، غږ کوي، معلومات خپرېږي، بیا هلته دته ښه کومکونه راټولېږي. نورو ملګرو ته ورغلی دی، هغوی بیا دته د یو دوکان دپاره پیسې ورکړي، بندوبست یې ورکړی دی. په خارج کې ملګري ته پیسې ورلېږلې دي. دی په نشه اخته شوی دی، له امریکا څخه، له متحده ایالات څخه یو دوست پر ده باندې $1000 په یو مرکز کې مصرف کړي څو دی نشه پرېږدي. یو بل ملګري دوامداره 5-6 واره له ده سره د خوراکي توکو او نغدو پیسو کومک کړی دی. یعنی په سلګونو کسانو له ده سره کومکونه کړي دي. له ده سره بېلابېل اسناد وي، کله وایي مور مې په سرطان اخته ده، کله وایي مېرمن مې په سرطان اخته ده، کله وایي زه له ژورنالیزم څخه فارغ یم، کله وایي چې زه څوک یم، کله وایي څوک یم، کله وایي پلار یې مریض دی. یعنی په سلګونو کسان څخه په بېلابېلو نومونو پیسې اخیستې دي. کیدای سي لاندې په کمنټونو کې ډېری کسان یادونه وکړي، کیدای سي معلومات کښېږدي، کیدای سي هلته دوی ځینې اسکرین شاټونه کښېږدي چې له ده سره یې څونه کومکونه کړي دي. زموږ هدف دا نه دی چې خدای وکړه موږ د چا توهین وکړو. زموږ هدف دا دی چې واقعي حقیقي بېوزلي باید ښکاره سي چې خلک لاسنیوی ورسره وکړي. دغسې حرفوي کسان چې سلګونو کسان ته ورځي او له هغوی څخه په یو بل نومونو پیسې اخلي، دا باید وپېژنئ. هر څوک چې تاسو ته پیغام لېږي د کومک لپاره، هغه د کومک مستحق نه وي. ولې؟ د انټرنېټ دی له کمه کوي. دا یادی د انټرنېټ له کمه کوي. د انټرنېټ 500 600 1500 لري او پر خوراکي توکو بیا نه لري، پر یو پارسل وړو باندې بیا نشته. هغه حقیقي بېوزله چې دی، هغه ان د ټلیفون کارډ نه لري، ان سیم کارډ او ټلیفون په کور کې نه لري. تاسو به د دغسې کسانو شاهدان یاست. زه شاهد یم چې ان په کور کې ټلیفون نه لري، د بل پر ټلیفون باندې خبرې کوي، بل چاته یې زارۍ کړي، د بل پر وټساپ باندې پیغام لېږلی یي. یعنی که تاسو کومکونه کوئ او حتما کومکونه وکړئ، ځکه زموږ ټولنه چې د هغه ورځ له بلې د مسکنت خواته روانه ده. هغوی زموږ لاسنیوي ته اړتیا لري، خو تاسو خپله ووینئ، خپله یې وګورئ. څو چې مو خپله نه یې کتلي، څو چې مو خپله معلومات نه یې کړي، له چا سره داسې په پټو سترګو کومکونه مه کوئ. تر بلې داسې خپرونې پورې ما ته اجازه راکړئ. د الله په امان، ښه وخت.